ببرک کارمل د کابل ختیځ لور ته د کمریو په کلي کې زیږیدلی، که څه هم دی له یوې شتمنې تاجکې کورنۍ څخه خو په اصل کې په خټه کشمیری و. د ببرک کارمل پلار محمد حسین خان نومې چې په تیرو رژیمونو کې یو پوځي جنرال تیر شوی و. د نیکه نوم یې محمد هاشم و چې له کشمیر څخه افغانستان ته راکوچېدلی او میشت شوی و. ځینې خلک په دې باور دي چې دی د پښتنو له کاکړو قبیلې څخه دی، په داسې حال کې چې دا څرګندونه له رښتیا لرې وریښي. د مور د په ماشومتوب کې مړه شوه. نوموړی په 1951 میلادي کال د نجات ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې شامل شو. یو کال وروسته د عبدالرحمن محمودي په ننګه چې د 50 کلونو پیژندل شوی انقلاب غوښتونکی سړی و، د لاریون د جوړولو له امله جیل ته واستول شو. د بند په موده کې له یو بل سیاسي بندي میر اکبر خیبر سره وپیژندل چې وروسته بیا د یو دریم بندي میر محمد صدیق فرهنګ له لوري له کمونیست پلوه کڼې ایډیالوژۍ سره بلد کړی شو. له هماغه وخت راهیسې کارمل خپل ټولې اړیکې له محمودي سره چې چین پلوه کڼ آندی و وشلولې. په 1955 میلادي کال له زندانه تر خوشي کېدو وروسته یې خپلې زده کړې په کابل پوهنتون کې له سره پیل کړي او په پای کې بیا د پلان وزارت په مربوطاتو کې په دولتي دنده پیل وکړ، په داسې حال کې چې خپلې اړیکې له هغو اشخاصو سره چې د کمونیزم ایډیالوژۍ په اړه خورا معلومات لرل نور هم ټینګې کړي. د بیلګې په توګه میر محمد صدیق فرهنګ او د پوهنتون استاد علي محمد زحما سره په 80مو زیږدیزو کلونو کې به کارمل فرهنګ ته د استاد خطاب کوو. د همدغه فرهنګ له برکته کارمل وکولی شول چې شاهي دربار ته د ورتلو لاره پرانیزي. پورتنیو اشخاصو د کارمل د نظریاتو په جوړولو او پخولو کې مهم رول ولوباوه. د 1443 لمریز کال د مرغومي په 11 د 1965 زیږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه د نور محمد ترکی په کور کې د سیاسي همفکرانو یوه غونډه وشوه او په دغه غونډه کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بنسټ کېښودل شو. که څه هم د ګوند مشر او بنسټ ایښودونکی نور محمد ترکی ګڼل کېده، خو ببرک کارمل هم د دې ډیر لیوال و چې په ګوند کې باید د سر سړی وي. او هماغه و چې په 1980 زیږدیز کال ګوند په دوو ډلو وویشل شو چې د خلق او پرچم په نامه یاد شول. کارمل د پرچم ډلې مشري په خپله غاړه واخیسته. داسې ویل کېږي چې کارمل له دې سره مخالفت درلود چې ګوند بیرته سره یو او متحد شي، خو د مخالفت سره سره د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د 1455 کال د غبرګولي په میاشت کې بیرته یو موټی او متحد شو. هغه مهال چې کارمل د ګوند د یووالي مخالف و، داسې په پام کې و چې میر اکبر خیبر چې یو پښتون د پرچم ډلې مشري په غاړه واخلي، د دې لپاره چې د ګوند د یووالي او یو موټیتوب لپاره زمینه برابره شي. خو په راتلونکي لنډ مهال کې میر اکبر خیبر د کارمل د توطیو او دسیسو پر بنسټ ترور او ووژل شو او کارمل مشرتابه ته په لاره کې دغه لوی خنډ له منځه یوړ. د 1450 لمریز کال د غویي په ومه په کابل کې د افغانستان د دیموکراتیک ګوند لخوا دولتي کودتا وشوه او دغه کودتا د ګوند د مشرانو له لوري د ثور یا غویي انقلاب په نامه ونومول شوه. د دغې کودتا په پایله کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند واک په ځواک ته ورسید. ببرک کارمل په نوي انقلابي حکومت کې د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو. ببرک کارمل او د یو شمېر نور ګوندي جګپوړي چارواکي د حکومت پر ضد د دسیسې په تور له خپلو څوکیو ګوښه او بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول شول چې ببرک کارمل پکې په چکوسلواکیا کې د سفیر په توګه وګومارل شو. کارمل او د یو شمېر سیاسي ملګري د 1988 زیږدیز کال په اګست کې د ملي خیانت په نامه له ګونده وشړل شول او هیواد ته راوغوښتل شول، خو کارمل هیواد ته راستون نشو او په پراګ کې پاتې شو. د شوروي اتحاد د مشرتابه په تیره بیا برژنیف له لوري په لاسوهنه او د خلق ګوند په مشرتابه کې د ځینو وزیرانو او جګپوړو چارواکو په لمسونو د ترکي او امین ترمنځ اختلافونه را پیدا شول او هغه و چې د 1450 لمریز کال د وږي په میاشت کې د 1999 زیږدیز کال د سپټمبر په 14 نور محمد ترکی د حفیظ الله امین له لوري ووژل شو او امین د هغه ځایناستی شو. د امین واکمني هم 3 میاشتې وه او د همدغه کال د ډسمبر په 22 شوروي پوځونو د یرغل په ترڅ کې د تاجبیک په ماڼۍ کې ووژل شو. د امین تر وژلو وروسته ببرک کارمل لومړی له تاشکند راډیو څخه وینا وکړه او بیا د شوروي د سوسیالیستي جمهوریتونو د اتحاد د مشرتابه له لوري د افغانستان د هیواد د مشر په توګه وټاکل شو او د شوروي پوځونو او شوبلو په زور د کابل په تخت کېنول شو. نوموړی د 1980 نه تر 1985 میلادي کال پورې د افغانستان د کمونیستي رژیم دریم ولسمشر و. کله چې د 1985 زیږدیز کال د مارچ په 11 میخایل سرګیوچ ګورباچوف د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې عمومي منشي شو، نو د افغانستان په تړاو سیاست ته هم بدلون ورکړ. هغوی ولیدل چې د 8 کال دی چې هره ورځ په افغانستان کې شوروي پوځیان وژل کیږي، خو د کارمل واکمني د افغانستان لپاره کوم ګټور بدلون رامنځته نه کړ.
نو یوه پتیاله چې د افغانستان په سیاسي مشرتابه کې هم بدلون راولي. په همدې توګه د 1986 زیږدیز کال د مای په 4 کارمل د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي له څوکۍ او دندې څخه ګوښه او پر ځای ډاکټر نجیب الله ځایناستی شو. ببر کارمل وروسته د همدغه کال د نومبر په 21 جمهوریت ریاست له څوکۍ څخه هم ګوښه شو. وروسته له دې چې له ولسمشرۍ دندې نه ګوښه شو نو مسکو ته واستول شو. بیا په 1989 زیږدیز کال بیرته کابل ته راستون شو، خو د ژوند وروستۍ شېبې په شوروي اتحاد کې تېرې کړې. د ژوند په وروستیو کلونو کې د کارمل روغتیایي حالت ډیر خراب شو. د بډوډو ناروغي درلوده. د په پرلپسې ډول تر درملنې لاندې و. ببر کارمل د 1996 زیږدیز کال د ډسمبر په 3 د مسکو ښار په لومړۍ شمېره ښاري روغتون کې ومړ. تر هغه وروسته جنازه افغانستان ته راواستول شوه او په حیرتانو کې خاورو ته وسپارل شو.